بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او تاسو ګورئ لټون بونیر. مینوالو یو دوه درې خبرې کوم. لمبیا خو د خپل الله جل جلاله ډیر زیات مشکور او ممنون یم چې په داسې کړکېچن حالاتو کې زمانه او ستاسو ټولو نه داسې کارونه ادا کوي او اخلي چې په کوم باندې الله پاک رضا کیږي او د قام د سر لړۍ او د سر بلندۍ د پاره وي. الحمدلله. دویم دا چې د احساس چې کوم سیریز دی پارت 1 2 3 4 یعنی یو دوه درې څلور پارټونه چې کومې برخې دي هغه د لټون بونیر په پاڼه باندې خپور شوي دي. دغه خپرونه چې چا هم یو بل سره شیر کړي دي، چا لایک کړي دي، چا پې کمنټس کړي دي، چا ماته پرسنل میسیجونه او کالز کړي دي، ایون د بعضو ټلویزیون ډایرکټرز چې دي یا کیمرامین چې دي یا چې پوهان دي هغې هم رابطه کړې ده. او بعضو ځایونو کې داسې خلک هم چې هغې ټلیفون دې لپاره کړی چې یاره صنوبر کاکا پارټ چې کوم دی هغه ډېر غریب دی، د هغه دپاره موږ څه پیسې ورکوو وغیره وغیره. نو زه خو ستاسو ټولو دومره شکریا ادا کوم، دومره چې د علم د غر به ماته ډېر زیات وړوکی ښکاري، ځکه چې په دومره وخت کې په داسې حالاتو کې څوک دومره ټایم چاته ورکوي چې تاسو بیا ماته دومره ټایم راکوئ او د کردارونو نه دومره ټایم ورکوئ او دومره هغه تاسو ګورئ په شوق سره چې ګینې دا په رښتیا باندې دي. نو زه ډېر زیات مشکور یم، ډېر زیاته مننه کوم. مینوالو دا هم پوښتنه کړې ده چې یاره ته دا کردارونه کوي او دا څنګه چلې، دا څنګه حساب دی. نو زه به صرف یو خبره وکړم. زه چونکې یو آرټسټ یم او ډېر وړوکی آرټسټ یم، غټ آرټسټ نه یم، او په هر یو آرټسټ کې پینټر کې دننه یو بل کلاکار یو اداکار وي. څه وختونه داسې راشي ستا ستونزې داسې راشي یا د معاشرې د هغه اثر واخلي، نو هغه کردار چې کوم دننه په هغه آرټسټ کې وي هغه یا د برش یا د رنګ په ذریعه باندې په کینوس باندې هغه عکاسي وکړي، هغه سیز را جوړ کړي، هغه پینټینګ وکړي، یا خو هغه کلاکار بهر ته د راوتو یعنې غورځنګونه کوي هغه د ډرامایي شکل کې راوځي او هغه یو کردار وړاندې کړي. زه دغه کردار چونکې زه ډېر زیات کمزوری یم، دا ستاسو لوی نظر دی چې تاسو خوښوئ. ما محض په دغې سوچ او په دغې فکر باندې دا زه کوم چې الله پاک پرې رانه رضا شي. دویم دا چې د خلکو یې اصلاح وشي. که تاسو زما کردار خوښوئ او که نه، تاسو خوښ کړی زما هغې مننه ادا کړه، خو زما د ټولو نه غټ مقصد غټ مرام مې دا دی چې دا په معاشره کې تبدیلي راولي. په دې کې کوم پازیټیو خبرې دي هغه زما او ستاسو د ټول عالم ولس دپاره د خیر ښېګړې په کار راشي. نو زه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېر مینوال وایي چې یاره لږ ګپ شپ ټایپ پکې هم وکړه، او بخیر د وخت موقع مناسب به بیا کوو. نو دا کردارونه چې چا هم څونه خوښ کړي دي او شیر کړي دي، او دا هم بیا په اخر کې بله خبره کوم سوري چې زما نه دا پوښتنه مه کوئ چې دا موږ شیر کوو که نه، د خپل پیج نه ورکوو که نه. تاسو چې دې سره هر څه کوئ دا ما ستاسو لپاره کړی دی، او که د پیجونو نه شیر کوئ که په هر په یوټیوب کې که ستاسو سره سم طریقه شیر کوئ، په خپل نوم باندې شیر کوئ، ما ته هېڅ مسله نشته. ما د الله د رضا دپاره کړي، د قام د سربلندۍ او د پوهې دپاره مې کړي. ډېر کمزوری یم، بیا هم غلطیانې پکې رانه شوي، د هغې بخښنه غواړم. نو میسج لږ اوږد شو، زه ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریا ادا کوم. الله پاک دې تاسو ما ته په خوب کې هم نه خفه کوي، خوشحاله اوسئ. الله پاک دې وکړي چې زموږ ټوله ګرد نړۍ د امن په نوم، ترقۍ په نوم، د خوشحالۍ په نوم باندې رایودي شي. ډېره زیاته مننه. اقبال محسن لټون بونیر سره اجازت غواړم. الله په امان.